قدرمن دوستانو تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې لیدلی وي چې زموږ زیات شمېر هیوادوال د سختو مشکلاتو سره مخ دي. طبیعي پیښې دي، سیلابونه دي، بارانونه دي او سږنی کال تر ټولو خونړی کال و د طبیعي پیښو په وړاندې. موږ که د پکتیکا او پکتیا په خوست ولایت کې د زلزلو ځپلو نه یې راونیسو، اته داسې ویل کېږي چې تر 1200 څخه زیات کسان په طبیعي پیښو کې سږ کال خپل ژوند یې له لاسه ورکړی چې دا ډېره د غمیزې خبره ده. دوستانو په دې وروستیو کې په وردګو، لوګر، د مرکزي ولایتو کې پکتیا، پکتیکا، د ترڅنګ په مشرقي ولایتو کې لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان ولایتونو کې سخت سیلابونه راووتل چې زیات شمېر هیوادوال یې زموږ په خواشنۍ سره شهیدان کړل، ډېر ټپیان شول او ډېر مالي زیانونه دغو خلکو ته واوښتل چې ځمکې یې یوړلې، کروندګۍ یې یوړلې، باغونه، هر څه له خاورو سره خاورې شول. وړه ورځ زه تللی یم بازار ته، رومي بانجان مې اخیستل، قیمت یې بیخي زیات شوی. کله مې چې پوښتنه وکړه مال ولې، ویل د دې اصلي علت سیلابونه دي، ځکه چې ډېری رومي بانجان هغه کښتونه چې دي په لوګر کې چې زیاتره د غزې نه تلل هغه سیلابونه وړي دي، نو ځکه قیمت شوي دي. نو دې ترڅنګ نور زیانونه به هم په راتلونکي کې وویني، حتی تر دې چې هېڅ شنه نه پیدا کېږي، ریشکه، شفتله چې مثال څارویو ته یې ور واچوي، ټولو سیلابونه له ځان سره وړي دي. د همدې موضوع په اړه زموږ سره په خپرونه کې چې څومره مرستې شوي دي، د سرې میاشتې د نشراتو رئیس اوایان میلمه دی چې تر کومه حده پورې مرستې رسېدلې دو خلکو ته، نړیوالو په دې برخه کې د مرستو غږ کړی دی، را رسېدلي دي، نه دي رسېدلي. د همدې موضوعات په اړه به ورسره بحث کوو. په خپرونه کې راسره میلمه ښاغلی عرفان الله شرفزوی صاحب دی. شرفزوی صاحب ستړی مه شې، سهار مو پخیر. ژوندي اوسه. ډېره مننه کوم. شرفزوی صاحب که وروستي معلومات راکړئ چې تاسو څومره مرستې رسولې دي او هیوادوال په کوم حالت کې دي اوس؟ په دې وروستیو کې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې په ټول هېواد کې 26 ولایتونو کې سیلابونه راغلي دي، ورښتونه شوي چې په دوی کې 21 ولایتونه زیات ځپلي دي. زیات ځپلو ولایتونو کې پروان، لوګر، ننګرهار، ارزګان، زابل، کندهار او ځینې نور ولایتونه شامل دي. کله چې هم طبیعي پیښې رامنځته کېږي، د افغاني سرې میاشتې وجیبه جوړیږي چې تر هر چا لومړی سیمې ته ځان ورسوي او د خلکو لاسنیوی وکړي. د افغاني سرې میاشتې بیړنی لاسنیوی یو د پیښو په برخه کې وي، بل د روغتیا په برخه کې. کله چې هم طبیعي پیښه رامنځته شي، د افغاني سرې میاشتې د ژغورنې ټیمونه چې د پیښو په ټیمونو کې دي سیمې ته ځان رسوي او هلته د ژغورنې عملیات ترسره کوي. همدا ډول په څنګ کې د روغتیا ټیمونه چې په هغې کې نارینه او ښځینه ډاکټران شامل دي، سیمې ته ځي او خلکو ته روغتیایي خدمات چمتو کوي. په کومو ولایتونو کې چې سیلابونه راغلي دي او زیانونه یې اړولي دي، افغاني سره میاشت له هر چا وړاندې سیمې ته رسېدلې ده او خپل خدمات یې وړاندې کړي دي. چون افغاني سره میاشت په ټول هېواد کې 21,000 رضاکاران لري، همدا ډول کارمندان ډېر زیات لري، نمایندګي لري. دوی په وخت رسیدګي کړې ده او په وخت یې خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي. د ژغورنې له عملیاتو وروسته او له لومړنیو طبي مرستو وروسته افغاني سره میاشت بیا دویم ګام د طبیعي پیښو له امله زیانمنې سیمې ته وړاندې کوي چې په هغوی کې دوی ته خیمې، ترپالونه، د پخلنځي لوښي، توشکونه، د اوبو بشکې او کمپلې، ځینې نور لوازم دي چې دوی سیمې ته رسوي. او په دریم قدم کې بیا دوی ته خوراکي بستې دي چې رسوي. افغاني سرې میاشتې تر اوسه توانېدل د په ټولو هغو سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي، ورښتونه شوي دي، خلکو ته خدمات عرضه کړي او د دوی لاسنیوی وکړي. بلې په دې وروستیو کې په لوګر ولایت کې د خوښۍ ولسوالۍ تقریبا 2-3 ورځې کې چې سخت سیلابونه راغلي او یو شمېر هېوادوال یې شهیدان کړي. تاسو هلته ورسېدلي یا مرستې کړي؟ بلې، کله چې هم په خوښۍ ولسوالۍ کې سیلابونه راووته، افغاني سره میاشت لومړنی ارګان چې سیمې ته ورسېده، دوی رضاکاران هم سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې په عملیاتو کې، د اجسادو په رایستلو کې، همدا ډول د ټپیانو په انتقال کې، د بندو خلکو په ایستلو کې د هیوادوالو لاسنیوی وکړ. د دې ترڅنګ سیمې ته ان د افغاني سرې میاشتې د رضاکارانو په خپل شخصي لګښت هغه خلک چې بند پاتې وو، رایستل شوي وو، ډوډۍ ته لاسرسی نه لرلو، هغو ته وچه ډوډۍ برابره کړه. او دغه نن هم هلته د افغاني سرې میاشتې ټیمونه موجود دي چې هغوی ته نن د څښاک پاکې اوبه، همدا ډول تازه ډوډۍ دا رسوي. او سروې روانه ده په سیمه کې، صحي ټیمونه هم موجود دي او لا هم د ژغورنې ټیمونه په سیمه کې دي. ډېر زر به انشاءالله دوی ته خیمې هم یا سبا او یا بل سبا خیمې او نور اړین توکي ورسي او ورپسې بیا خوراکي توکي هم مرسته شي. د افغاني سرې میاشتې تر څنګ
نور مرستندوی بنسټونه هم شته دي چې دغه کومکونه کوي په ځانګړې توګه د طبیعي پیښو په وړاندې چې کوم کومکونه کیږي؟ بلې دا مهال اوس په هیواد کې چون په ټوله نړۍ کې داسې یو غږ شته چې په افغانستان کې فخر دی، نو کومې خیریه ټولنې چې هم دي افغانستان ته مخه شوې ده، افغانستان ته راغلي دي، ډېری مؤسسات یې د ترکیې دي چې افغانستان ته راغلي دي، همدا ډول د نړیوال خیریه بنسټونه هم راغلي دي دلته فعالیتونه کوي. ستاسو سره همغږي دي دوی؟ تقریبا هغه چې د سیمې په کچه دي لکه د ترکیې ګاونډیو هیوادونو دا له افغاني سرې میاشت سره همغږي دي، خو نور چې نړیوال بنسټونه دي لکه IOM شو، WFP شو، بیا د حکومت په سطحه هماهنګي لري چې موږ هم په هغه کمیټه کې شتون لرو، بیا هلته یوه مشترکه هماهنګي شته، خو چې یوازې د افغاني سرې میاشت سره هماهنګي ولري دا بیا سیمه ییز خیریه بنسټ. ډېره مننه کوم. ښاغلی شرفزوی، هیوادوال شکایت کوي، زه نه وایم چې د سرې میاشت نه کوي، خو په ټوله کې دوی شکایت دا دی چې هغه سیمې چې لرې دي، مثال نورستان دی، دا طبیعي ده چې هلته به زر ورونه رسي مرسته، خو بیا دوی چې دی یو څه د مور او مایرې چلند کوي، هغه نږدې سیمو ته ورځي، تصویرونه اخلي، رسنیو ته یې ښکاره کوي چې دوی څه مرسته وشوه. مثال هغه سیمې چې لرې دي یو څه لاره ورته اوږده ده، هغې ته زر نه رسېږي، که رسېږي هغه څه وخت ورسېږي چې هغه هلته باید هغه په لومړیو کې مرسته شوې خو مرسته ورسره کېږي. یا مثال درته په یو منطقه کې ډېره مرسته کېږي که برکه لږ کېږي، تاسو څه وایئ په دې تړاو؟ دا یو حقیقت دی، خو د افغاني سرې میاشتې په اړه نه. زه تاسو ته یو دغه تازه مثال درکوی شم. پرون هغه بل پرون په ننګرهار کې په رودات ولسوالۍ کې یوه ډېره لرې پرته سیمه ده چې د غونډیو ترمنځ شته ده، کانو کترغی. زه په خپله د افغاني سرې میاشتې عمومي رئیس، د افغاني سرې میاشتې د ننګرهار او د لغمان ځایي مسؤلین، ګڼ نور د افغاني سرې میاشتې رضاکاران هغه سیمې ته لاړو. هغوی موږ ته په خپله وویل چې دلته موږ دا توقع هم نه کوله چې یو څوک دې راشي، ځکه موږ ډېر لرې پراته یو، خو چون د افغاني سرې میاشتې د لومړۍ پای خلک موږ ته راغله، د موږ پوښتنه یې وکړه، د موږ لاسنیوی وکړه، هغوی ته افغاني سرې میاشتې لومړني توکي مرسته کړه. همدا ډول د جلابات کې د شیخ مسیح سریمې ته د افغاني سرې میاشتې همدغه لوړپوړي چارواکي لاړه، هلته یې د هغه څوک چې ټپیان وو د هغوی پوښتنه یې وکړه، خلکو سره یې مرستې وکړې. هغوی هم دغسې سترګو کې اوښکې وي، هغوی چې یوازینی نهاد افغاني سره میاشت چې موږ ته راغله، په هغه اوله ورځ هم را رسېدلې وه، له موږ سره د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه، اوس راغله موږ سره یې مرستې هم وکړې. په داسې نورو سیمو کې یعنې په نورستان کې ډېری داسې وخت شوي چې داسې یوه سیمه وي چې هغه هلته څوک ان پیاده تګ ته زړه نښه کوي، د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو کارکوونکي هغه سیمو ته ځي. دغه اوس هم په پروان ولایت کې په سیاګرد او په شیخ علي ولسوالیو کې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې سیلابونه راغلي او نور موسسات هلته زړه نښه کوي، چون افغاني سره میاشت د امنیت له نګاه نه خو زه پوښتنه هم دغه کومه چې دا باید تاسو ورته ووایئ، یا مثال حکومت ورته ووایي دلته، خو دا تاسو خو د حکومت وایه نه یې، خو پوښتنه هم دا ده چې دوی ولې مداخله نه کوي چې وسړی خو هغه هم انسانان دي، هغه هم افغانان دي، له سختو مشکلاتو سره مخ دي، لنډو نږدې ته خو هر څوک رسېدلی شي، مګر هغې ته باید ځان ورسوئ، یا منظم شي چې دغه مؤسسه دې هغه ته لاړه شي، فلاني مؤسسه دې د لنډ نږدې ځای ته لاړ شي، یا د مهالویش باندې لاړ شي. چون ډېری موسسات بهرني وي، هغوی د امنیت له نګاه نه یو څه اوس خو امنیت سل په سلو کې تامین دی، نو امنیت ډېر زیات شته دی، خو بیا هم د هغوی یو اندېښنه وي، کله په کاري اصولو کې داسې وي چې ډېر لرې ساحې ته لاړ نه شي. افغاني سره میاشت د دې هېواد خپل یو ارګان دی، خلک یې ټول خپل دي، دوی ډېر جرأت باندې یوې سیمې ته تللی شي، دوی په دې پوهېږي چې له موږ سره هم د چا کار نشته، له چا سره زموږ کار هم نشته، نورو پرتو سیمو ته دوی ځي. په هر ولایت کې تاسو خبر لرئ چې د اضطرار یوه کمیټه شتون لري چې په هغې کې نړیوال بنسټونه هم شته، د سیمه ییز بنسټونه هم شته، افغاني سره میاشت هم د هغې کمیټې غړیتوب لري. کله چې هم دغسې طبیعي پیښه رامنځته شي او څو ولسوالۍ ځپلې وي، نو افغاني سرې میاشت ته تل هغه سیمه ورکول کېږي چې ډېره زیاته لرې وي. دا د همدې لپاره چې د کمیټې غړي په دې باندې ډاډه وي چې د افغاني سرې میاشتې خلک دا ظرفیت لري او دا وړتیا لري چې هغه لرې سیمې ته لاړ شي، او افغاني سرې میاشتې کارمندان هم دا د ځان لپاره یو ویاړ بولي چې هغه سیمې کې چې څوک خدمات نشي عرضه کولی، دوی هلته ځي او هلته خدمات عرضه کوي. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه چې طبیعي پیښې سږکال بیخي زیاتې وي، د اوس هم د هوا پېژندنې ادارې دا سټکل کړی چې 3 ورځې وروسته به هم سیلابونه راوځي او سخت ورښتونه به وي، په ځینو ولایتونو یې ښودلي تقریبا په هغې کې هم تر 100 زیات ولایتونه دي. تاسو د مواد له کمښت سره نه یې مخ، د البسي له کمښت سره نه یې مخ، چیرې کمښت سره مخ وئ، پلان سره یې څه کوئ؟
په لوړه کچه نه یو مخ، چون افغاني سره میاشت په 14 ولایتونو کې خپل نمایندګۍ لري، په هره نمایندګۍ کې بیا خپل ذخیرې لري. هغه توکي چې د یو 200 300 500 کورنیو لپاره په یو ولایت کې په کار وي، هغه موږ هلته ذخیره کړي وي. که احیانا په یو ولایت کې پیښه نه وي، په ګاونډي ولایت کې یوه طبي پیښه رامنځته کېږي، نو له ګاونډي ولایت نه موږ هلته مرسته انتقالوو. همداسې مثال یې که ووایم، په پکتیکا او خوست کې زلزله وه، له 14 ولایتونو نه موږ له ډیپوګانو نه هلته خپل ټول امکانات انتقال کړل، تر څو موږ هلته خپل فعالیت ته پوره پوښښ ورکړی شو. دغه په لوړه کچه نه دي، خو موږ بیا هم اندېښنه لرو چې خامخا به داسې کېږي چې زموږ ډیپوګان خالي نه شي او مشکل سره مخ نه شو. افغاني سرې میاشتې له همدې امله په نړیوالو غږ کړی چې خپلې مرستې راورسوي. په دې اړه د ترکیې له سرې میاشتې سره تفاهم شوی دی چې هغوی به موږ ته ډېر زر خپلې مرستې راکړي. خو مخکې مې هغه کړې وه، واده کړې وه، هغه راورسېدې مرستې؟ بلې، د ترکیې تر دا مهاله تقریبا په تېرو څو میاشتو کې 15 ریلګاډي مرسته افغانستان ته انتقال شوې ده، لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ترکیې په فعالیتونو کې یو د ترکیې سره میاشت ده، یو د ترکیې نورې خیریه ټولنې. سره میاشت خو مستقیما ستاسو په ذریعه باندې مرسته کوي. بالکل. اوس نورې مؤسسات د تقریبا د که څه هم د دولتي ارګانونو هم ځینې مؤسسات مرسته کوي، خو د سرې میاشتې له لارې هم کوي، لکه آفات شو، د ترکیې د حوادثو اداره، ټیکا شوه، همدا ډول IHH شو. دوی سرې میاشتې خپلې مرستې ویشي او تازه ژمنې هم کړي دي چې افغاني سرې میاشتې به خپلې مرستې رسوي تر څو دوی سیلاب ځپلو ته په شفافیت وویشي. ډېره مننه کوم. په ټوله کې که دغسې پوښتنه وکړو چې دغه طبیعي پیښې خو په خواشینۍ سره سږ کال تر نورو کلونو پورې ډېرې وي او واقعیت هم دی چې خلک له ستونزو سره مخ کېږي، خو دلته به هېوادوال سره دا پوښتنه هم وي چې تاسو په دغه مرستو کې څه شی لرئ؟ کېدای شي که چېرې تاسو لازم وبولئ یادونه یې وکړئ چې موږ دغه توکي ورکوو. کله چې هم کاري مسؤلیتونه ویشل کېږي، د هر چا خپل وي. د افغاني سرې میاشتې کاري وجیبه دا ده چې لومړني توکي چېرته چې طبیعي پیښه رامنځته کېږي، لومړني هغه توکي چې ډېر اړتیا ورته وي دا به چمتو کوي. په هغې کې صحي برخه هم په همدې شکل ده. تاسو به صحي ډاکټران او صحي کارمندان هم لرئ حتما؟ بالکل. افغاني سرې میاشت لسګونه سیار ګرځن ټیمونه لري د ډاکټرانو چې کله هم پیښه وشي له سیمې ته یې لیږي او سیمه کې خدمات عرضه کوي. همدا ډول د پیښو یا د ژغورنې ټیمونه هم لري. موږ ته چې کله ساحې ته ځو، کوم مسؤلیت راجع کېږي، کاري وجیبه هم وي، هغه خلکو ته په هماغه اوله ورځ که احیانا دوی ډوډۍ ونه لري، ډوډۍ ته لاسرسی ونه لري، پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري، موږ دوی ته پخه ډوډۍ، څښاک پاکې اوبه، شیدې او بسکټ کلچې رسوو. خو که چېرته دوی دې ته اړتیا نه ویني، نو بیا دوی خامخا کور ته، کوټې ته ضرورت لري، نو دوی ته موږ خیمې رسوو، کمپلې رسوو، دوی ته ترپالونه رسوو، د پخلنځي لوښي رسوو، دوی ته نور هغه توکي چې په غیر خوراکي ګڼل کېږي، لکه د اوبو بشکې شو چې اوبه پکې ذخیره کړي. بیا دا دویم ګام دی. په دریم ګام کې بیا یوه ورځ وروسته چې موږ ګورو چې دوی خو کور یې ویجاړ شوی دی، خو د خوراک هېڅ نه لري، پټی اوبو وړی دی، په کور کې اوړه نه لري، اوړه یې اوبو خیشتې کړي دي، نو موږ بیا په دریم قدم کې دوی ته خوراکي توکي انتقالوو چې په هغې کې اوړه، لوبیا، وریجې، دا ټول هغه توکي وي چې اومه وي. انتقالوو تقریبا 15 قلمه مواد خوراکي موږ دوی ته انتقالوو چې مخکې دوی ته موږ د پخلنځي لوښي ورکړي وي. دوی کولی شي چې دغه توکي چې خوراکي توکي دي، دا به هغه د پخلنځي په توکو باندې بیا پخپله ځان ته اماده کړي. نو دا بیا هغه توکي دي چې د دوی لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کېږي. وروستۍ اړتیاوې د دوی لپاره کور جوړول او د دوی لپاره بیا د کار زمینه ده چې هغه د افغاني سرې میاشتې په کاري چورلیست کې نه راځي، هغه بیا د کار او ټولنیزو چارو وزارت او یا د نورو وزارتونو اړوند وي، هغوی ته راجع کېږي. ډېره مننه کوم قدرمن عرفان الله شرافزو چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. ستاسو په چار کې بریا وغواړو. ډېره مننه.